بسم الله الرحمن الرحیم. د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو له عادي خلکو بیل شي، ستر جوړ شي، مهم غږیز کتاب چمتو کړی. هیله ده چې تر پای را سره واورئ. د کتاب لیکوال ثناءالله مومن. 121 په زړه پورې او هڅونکي نظرونه. په ژوند کې له لویو خواشینیو یوه یې هم دا وي چې د عمر په وروستیو کې تیر شوي ژوند ته وګورئ، وپوهیږئ او افسوس وکړئ په دې چې تر دې هم لوړ تلای شوې، ډېر څه دې کولی شوای، ډېر څه دې لاسته راوړلی شوای. د مځکې پر مخ نږدې 8 بلیونه وګړي ژوند کوي. په دوی کې یوازې 2 سلنه وګړي هغه څوک وي چې فرصتونه ایجادوي، لارې چارې په ګوته کوي، نوی شی په وجود راوړي. دوی ستر اشخاص وي. پاته 98 سلنه وګړي ټول د دوی لخوا پر جوړو شوو لارو روان وي، په دوی پسې وي. دوی عادي اشخاص وي په داسې حال کې چې ستر جوړېدای شي. هو، دا حقیقت دی. عادي خلک هم ستر جوړېدای شي. هر څوک ستر جوړېدای شي. طبیعت بې پرې وي. که څوک هغه څه کوي چې ستر اشخاص یې کوي، ستر جوړېږي. پر ځان باور ولرئ. که باور ولرم چې کولی یې شم، نو ډاډه یم وړتیا به پیدا کړم تر څو ویې کړم. که څه هم ښایي په لومړیو کې ونه لرم. پر ځان باور ولرئ. پر خپلو وړتیاو ډاډه اوسئ. له دې پرته به بریا ته ونه رسیږئ او نه به هم خوشحاله ژوند ولرئ. تاسو غشي یاست، غشی ویستونکی. خدای جل جلاله مو په خپله خوښه غورځوي. ده ته هغه نښان معلومیږي چې تاسو یې ولي. نو پر ځان باور ولرئ او د نظام په تکامل کې هغه رول ولوبوئ چې په موخه یې رالیږل شوي یاست. یو جنرال هیڅکله خپل سرتیری د جګړې میدان ته په داسې حال کې نه لیږي چې په وسایلو مجهز نه وي. خدای جل جلاله هم انسان نړۍ ته خالی لاس نه استوي. دی عادل ذات دی. پر د خپل بندگان تر بل هر چا ډیر ګران دي. پر چا دومره پیټی نږدي چې هغه یې د وړلو توان ونه لري. تاسو دې نړۍ ته رالیږل شوي یاست. ځان ته ماموریت لرئ. د خپل ماموریت سرته رسولو لپاره ذهني او جسمي وړتیا درکړل شوې ده. خپله دغه وړتیا وکاروئ. تاسو د پټو ځواکونو خزانه یاست. خپل ځواک هغه وخت ښه څرګندولی شئ چې کله پر ځان باور ولرئ. پر ځان باور ولرئ. پر خپلو وړتیاو باور ولرئ. پر خدای جل جلاله باور ولرئ. تاسو نړۍ ته رالیږل شوي یاست تر څو بریا ته ورسیږئ. ماته خوړل به درته مناسبه نه وي، ځکه ټولې اړینې وړتیاوې درکړل شوي دي. تاسو یې فقط باید وپلټئ. په اړوند یې ډاډه اوسئ او ویې کاروئ. تاسو ته وړتیا درکړل شوې تر څو له ځانه ستر شخصیت جوړ کړئ. پر خپله دغه وړتیا باور ولرئ. ډاډه اوسئ. بریا به ستاسو وي. ستر خلک زیږي نه بلکې جوړیږي. هر ستر شخصیت په لومړیو کې عادي کس وي. لنکلن عادي حقوق پو تر لاس لاندې قومندان په لومړیو کې ورسره بحث کول هم وړ نه ګڼل. وروسته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وټاکل شو. منډیلا عادي تورپوستی و. تر 29 کلن بن وروسته د جنوبي افریقا ولسمشرۍ ته ورسید. ویلیام کلمن سټون په 12 کلنۍ کې ورځپاڼې پلورلې. د مړینې پر وخت یې شتمني 800 میلیونه ډالره وه. بل ګیټس عادي محصل و. اوس د نړۍ لومړی درجه شتمنو اشخاصو په قطار کې ځای لري. براین ټریسي په ځوانۍ کې په اشپزخانه کې د لوښو پریولو دنده درلوده. اوس د لسګونو کتابونو لیکوال دی. سلګونه زره خلکو ته ښوونه کوي. د نړۍ په سطحه شهرت لري. ستر خلک زیږي نه جوړیږي. هر څوک کولی شي ستر شخصیت جوړ شي. دا د انتخاب او هوډ خبره وي.
مهمه دا نه وي چې تاسو اوس څومره په ټیټ حالت کې قرار لرئ، بلکې دا چې څومره وړاندې تلای شئ، کولی شئ هغه څه جوړ شئ چې اوس یې یوازې تصور کوئ. ستاسو وړتیا حد نه لري. دا مو فکر دی چې محدود یې ساتلی یاست. کولی شئ هر څه جوړ شئ، هر څه ترلاسه کړئ، هر ځای ته ورسیږئ. که اوبو ته 100 درجې تودوخه ورکړل شي پر جوش راځي. مهمه دا نه وي چې اوبه د کوم ځای وي، یا خوږې که تروې وي. په وړاندې پرتو نظرونو عمل کول هر څوک ستر شخصیت جوړولی شي. مهمه دا نه وي چې څوک چیرې او په څنګه حالت کې قرار لرئ. اړتیا فقط ستاسو هوډ ته وي. همدا اوس په ځان کې د بدلون راوستو پرېکړه وکړئ. هغه بیرغ لسګونه صفحې اخواته ولاړ دی چې په دغه لاره کې مو د بریالیتوب څرګندونه کوي. ستر جوړېدل او مقام ته رسېدل توپیر کوي. شتمني، مقام او زور د ستروالي څرګندونه نه کوي. ډېری خلک فکر کوي ستر جوړېدل یعنی مقام ته رسېدل، مګر داسې نه ده. ستر جوړېدل او مقام ته رسېدل یا ډېر څه لرل توپیر کوي. ستر جوړېدل یعنی له عادي خلکو بیلیدل. ستر جوړېدل یعنی ښه عادتونه خپلول، پر دماغو کنټرول پیدا کول. ستر جوړېدل یعنی شاوخوا خلکو ته خوښي ورکول، په ټوله کې نړۍ ته ګټه رسول. ستر جوړېدل یعنی منفي افکار وژل. ستر جوړېدل یعنی انساني رویه خپلول. ستر جوړېدل یعنی نورو ته خیر غوښتل، خدای جل جلاله ته سر ټیټول. ستر جوړېدل یعنی د غوره خلکو ملګرتیا کول. ستر جوړېدل یعنی پر حق ودرېدل. ستر جوړېدل یعنی په خپل فن کې وړاندې تلل، ویره نابودول، رښتینی اوسېدل. تاسو کولی شئ هر کله ستر شخصیت جوړ شئ، ځکه ځان د پورته په څیر جوړولی شئ. په یاد لرئ، مقام ته رسېدل د ستروالي تضمین نه کوي. حتی ښایي پر ولسمشرۍ څوکیو عادي خلک ناست وي، ځکه پوهیږي او داسې پالیسیګانې وضع کوي چې د میلیونونو خلکو په زیان وي. بخت نشته. زه پر بخت پوره باور لرم چې څومره سخت کار کوم هغومره مې بخت ویښیږي. بخت نشته. دا ښایي حیرانوونکې خبره وي، مګر باور ولرئ، بخت نشته. فقط هڅې او کوښښونه دي چې پایله ورکوي. موږ خپل برخلیک خپله ټاکو، خپل راتلونکی خپله جوړوو. دا له بخت سره تړاو نه لري. بخت فقط کلمه وي. عادي خلک یې ځکه کاروي تر څو په خپله ټمبلۍ پرده وغوړوي. څنګه کېدای شي ټول ټمبل کسان دې بدبخته وي؟ پایله خپله د سبب پایله وي. سبب هڅه او زیار وي. که تخم وشیندو فصل به وریبو، که هڅه وکړو پایله به یې ترلاسه کړو. له دې پرته نور څه نه وي. پایلې ته په بخت پورې تړاو ورکول لکه بزګر چې له تخم شیندلو پرته فصل ریبلو ته په تمه وي. آیا دا لیونتوب نه وي؟ د سترو خلکو په قاموس کې د بخت کلمې مفهوم د خپلو وړتیاو کارول وي. دوی هڅې کوي او کوښښونه کوي، په داسې حال کې چې عادي خلک له اسمانه ډالۍ راښکته کېدو ته په تمه وي. مګر هی تر اوسه داسې نه دي شوي. مسؤلیت پر غاړه واخلئ. د ستر جوړېدو قیمت مسؤلیت وي. پرېږدئ نور عادي ژوند وکړي، تاسو یې مه کوئ. پرېږدئ نور په کوچنیو موضوعاتو بحث وکړي، تاسو یې مه کوئ. پرېږدئ چې نور خپل راتلونکی د نورو په لاسونو کې ورکړي، تاسو یې مه ورکوئ. تاسو یو داسې ستر شخصیت راوښایاست چې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی نه وي. زه به داسې زرګونه عادي خلک در وښیم چې پر نورو تکیه کوي. پر چا تکیه مه کوئ. د ژوند مسؤل خپله تاسو یاست. له څه سره مخ کیږئ؟ کوم لوري ته روان یاست؟ حالت مو څنګه دی؟ دا ټول مسؤلیت ستاسو خپل وي، بل چاته یې مه سپارئ. تاسو ته ژوند درکړل شوی دی،
ترڅنګ یې ارادي ځواک درکړل شوی دی ترڅو په خپله خوښه او ښه ډول یې مخته بوځئ. که خپل دغه ځواک ونه کاروئ او هغه څه ونه کړئ چې غواړئ سرته یې ورسوئ، نو داسې پایلو ته به ورسیږئ چې نه غواړئ ورسره مخ شئ. طبیعت بې رحمه وي. که د خپل ژوند مسؤلیت پر غاړه وانخلئ نو دی به هم رحم در باندې ونه کړي، څه به در نه کړي. نن په څنګه حالت کې قرار لرئ، دا د هغه پرېکړې پایله ده چې تیر وخت کې مو کړې وه. تاسو خپله غوښتل دغه ځای ته ورسیږئ ځکه مسؤلیت مو نورو ته سپارلی و. همداسې د نن ورځې پرېکړه مو سبا جوړوي. غواړئ څنګه اوسئ، څنګه حالت کې کوم مقام ولرئ، همدا نن پرېکړه وکړئ او د ژوند مسؤلیت پر غاړه واخلئ. د خپلې هرې ناکامۍ لامل ځان وګڼئ. ډاډه اوسئ. د هرې بریا کریډټ به ستاسو وي. له خلکو او حالاتو ګیله مه کوئ. هغه کښتۍ چې لوری باد تعینوي هر لوري ته تلای شي. لوی فکر وکړئ. دماغ مو له لویو افکارو ډک کړئ ځکه هېڅکله به تر خپل فکر لوړ نه شئ. که مو فکر لوی وي پایلې به مو لویې وي. له عادي خلکو سره د سترو خلکو یوازینی لوی توپیر د دوی په فکر کې وي. عادي خلکو دماغونه له کوچنیو فکرونو ډک کړي وي، په داسې حال کې چې ستر خلک په دماغونو کې یوازې لویو افکارو ته ځای ورکوي. په یو مفهوم ستر خلک په خیالي نړۍ کې ګرځي. خوب او خیال ډیر لوړ وي، ډیری لوی پایلې انځوروي، مګر عادي خلک د همدغې شیبې ستونزو ته متوجه وي. په هر څه کې خنډ ویني چې نه یې پرېږدي وړاندې ولاړ شي. دا د دماغ ځانګړنه وي چې د حقیقي نړۍ او خیالي نړۍ ترمنځ فاصله لنډوي. ستر جوړېدل یا عادي پاتې کېدل هم د فکر پایلوي. خلک ځکه ستر جوړیږي چې د ستر جوړېدو فکر کوي، خوب او خیال یې لري، او عادي خلکو دماغونه له موجوده ستونزو ډک کړي وي. لوی فکر کول او ځان ته خیالي نړۍ جوړول د ځان حق نه ګڼي یا باور نه پرې لري. تل فکر کوي عادي به وسی ځکه خو عادي پاتې وي. خپلو افکارو ته متوجه اوسئ. نننی حالت مو د پرونیو افکارو پایله ده. فکر وکړئ، عمل وریبئ. عمل وکړئ، عادت وریبئ. عادت وکړئ، کرکټر وریبئ. کرکټر وکړئ، برخلیک وریبئ. څوک وایي فکر زورور نوي. خپلو افکارو ته متوجه اوسئ. هسې نه د شمال په تمه لویدیځ لوري ته رهي یاست. ژوند مو بدل کړئ، عادات مو بدل کړئ، ژوند مو بدل کړئ. راتلونکی نشئ بدلولی مګر خپل عادات بدلولی شئ. او ډاډه یم په دې سره به مو راتلونکی هم بدلون ومومي. انسان د کرکټر له مخې پیژندل کیږي، ښه یا بد، بریالی یا ناکامه، مثبت یا منفي. کرکټر عاداتو جوړ کړی وي. عادات زړی، کرکټر یې ونوي. په کرکټر کې د بدلون راوستلو په موخه لومړی باید په عاداتو کې بدلون راولئ. منفي عادات مو په مثبتو عاداتو واړوئ. په کرکټر کې به مو مثبت بدلون راشي. په کرکټر بدلولو کې دوی خبرې یاد لرئ. لومړی دا چې باید ومنئ منفي عادات لرئ. یو په یو یې یاداښت واخلئ. له هدف تعینولو پرته به له ناکامۍ سره مخ یاست. دوهمه دا چې هر څه وخت غواړي. عادات مو د وخت په تېرېدو خپل کړي وي، بدلول یې هم وخت ته اړتیا لري. باید دا تمه ونه لرئ چې د څو ساعتونو، ورځو یا اونیو په داخل کې بشپړ بدلون ومومئ. هڅه کول ډیر لوی هدف په لنډ وخت کې لاسته راوړی شي او بیا پاتې راتلل مو له ناهیلۍ سره مخ کوي. تاسو باید له مخکې پلان ولرئ تر څو له ناهیلۍ خوندي پاتې شئ. د زاړه قانون له مخې هر عمل چې له 14 تر 21 پرله پسې ورځو تکرار
تکرار شي که څه هم د ورځې 20 دقیقې وي په عادت بدلیږي. په پرېښودو یې هم همدا طریقه وکاروئ. منفي عادت مو له 14 تر 21 پرله پسې ورځو مه تکراروئ. ځینې خلاص به شئ. ګیلاس له 2 مادو خالي نه وي، اوبه یا هوا. که غواړئ هوا ځینې وباسئ، له اوبو یې ډک کړئ. په عادت پرېښودو کې هم همداسې وکړئ. هڅه مه کوئ د منفي عادت ځای خالي پرېږدئ. دا به ډېره ستونزمنه وي. فوراً یې په مثبت عادت ډک کړئ. کرکټر بدلولو ته پلان جوړ کړئ. په هرو 2-3 اونیو کې خپل یو منفي عادت په مثبت عادت واړوئ. هدف ته ژمن اوسئ. په پلان عملي کولو کې بې غوري مه کوئ. کرکټر بدلول به مو په ژوند کې بدلون راولي. ستاسو ژوند به بل ډول وي. پر خوبونو باور ولرئ. په حقیقت به بدل شي. موږ په خوبونو ستر جوړیږو. ټول ستر خلک هغه څوک وي چې خوبونه ویني. زموږ ټول خوبونه په حقیقت بدلیدای شي که یې فقط د تعقیبولو جرأت ولرو. زما د یو ملګري نوم مونټي رابرټ دی. دی په سنسایډو کې د اسونو سړځای لري. د ماته اجازه راکړې وه تر څو د ده له کوره مې د ځوانانو لپاره د خطر پروګرامونو جوړولو په موخه په پیسو ټولولو کې استفاده کړی وای. په وروستي ځل چې کله زه همالته وم د خلکو ته معرفي کړم. زما په معرفي کولو کې وویل غواړم درته ووایم ما ولې جګ ته زما له کور څخه د استفادې کولو اجازه ورکړه. خبره د هغه هلک کیسې ته ځي چې پلار یې اسونه روزل. چې کله دا هلک د ځوانۍ لومړي پړاو ته ورسېد نو په ښوونځي کې دنده ورکړه شوه تر څو پر پاڼه یې هغه څه لیکلي وای چې د په ژوند کې غوښتل. دا چې کله لوی شوی نو څه ترې جوړ شوي او څه یې کړي وای. په هغه شپه هلک 7 پاڼې ډکې کړې. د ده له اهدافو څخه څرګندېدله چې یو ورځ به یې د اسونو لوی څړځای درلودی. د خپل دغه هدف ته وضاحت ورکړی و. په 2000 ایکړه مځکه کې به یې د اسونو لوی څړځای جوړ کړی وای. په څړځای کې یې له پلان سره سم تعمیرات او ځانګړي ځایونه رسم کړي ول. بیا یې د 2000 ایکړه مځکې په منځ کې د 4000 فوټه کور شکل رسم کړی و. د خپل زړه غوښتنه د کاغذ پر مخ ولیکله او په سبا ورځ یې ښوونکي ته ورکړه. 2 ورځې وروسته د خپلې پاڼې بیرته ترلاسه کړې. پر لومړۍ صفحه یې په سور رنګ غټ چلیپا کښل شوې وه او لاندې ورته لیکل شوي ول تر درس وروسته راسره ووینه. هلک تر درس وروسته ښوونکي ته ورغی او ورته یې وویل زما پاڼې مو ولې چلیپا کړي دي؟ ښوونکي ورته وویل ستا په څېر نېستمن هلک لپاره دا غیر معقوله خوب دی. ته پیسې نه لرې، حتی د اوسېدو ځای هم معلوم نه دی، په لاس کې هیڅ نه لري. دا سونو څړځای جوړول ډېرې پیسې غواړي. ته باید مځکه راونیسې، باید حیواناتو ته خوراکه برابره کړې، باید داسې نور ډېر لګښتونه وکړې. په هیڅ صورت دا کار نشي کوای. ښوونکي زیاته کړه که نور اهداف ولیکې پر نمرو به دې له سره غور وکړم. هلک کور ته ولاړ او په دې اړه یې ډېر فکر وکړ. له پلاره یې وپوښتل باید څه یې کړي وای. پلار یې ورته وویل ګوره زویه، ته باید خپل دماغ له خپلو اهدافو سره سم جوړ کړې، مګر فکر کوم دا به ستا لپاره ډېره مهمه پرېکړه وي. بالاخره تر 1 اونۍ فکر کولو وروسته هلک پاڼې واخیستې او بیا یې ښوونکي ته ورکړې. پرته له دې چې کوم بدلون یې پکې راوستی وای، د لیکلي ول ته دې له ځانه سره خپله چلیپا او زه به مې خپل خوبونه وساتم. مونټي غونډو شوو خلکو ته مخ واړاوه او ورته یې وویل ما دا کیسه ځکه درته وکړه چې تاسو اوس زما د 2000 ایکړه څړځای د منځ په 4000 فوټه کور کې ولاړ یاست. ما هغه پاڼې په چوکاټ کې ونیولې او تر اوسه مې د کور پر دیوال زړیږي. د زیاته کړه د کیسې تر ټولو غوره برخه خو لا دا ده چې 2 کاله مخکې هغه ښوونکي
خپل 30 تنه زده کوونکي دلته د تفریح په موخه راوستلي ول. چې کله ښوونکی له دغه ځای څخه روانېد نو ما ته یې وویل ګوره مونټي اوس یې درته ویلی شم. هغه وخت چې کله زه ستا ښوونکی وم نو په یوه معنا د خوبونو غل وم. په هغو وختونو کې مې له ډېرو زده کوونکو څخه خوبونه غلا کړي دي. له نیکه مرغه تا کافي پوهه درلوده چې خپل خوبونه دې پرې نه ښودل. چاته اجازه مه ورکوئ خوبونه درڅخه غلا کړي. د خپل زړه غوښتنه تعقیب کړئ هر څه چې وي. له عادي خلکو بیل شئ ستر جوړ شئ. غږیز کتاب 2مه برخه. اهداف وټاکئ. انسان هدف پلټونکی حیوان دی. د ژوند یوازې هغه وخت معنا درلودای شي چې کله د هدف لاسته راوړلو پر لور هڅې کوي. اهداف لرونکي بریالي وي ځکه پوهیږي کوم لور ته روان وي. موږ ټول غواړو چیرې ورسیږو څه لاسته راوړو، مګر دا چې چیرې ورسیږو یا څه لاسته راوړو په دې ډېر کم پوهیږو. غواړو لوړې زده کړې وکړو خو دا چې په کومه رشته کې په دې ډېری نه پوهیږو. غواړو پیسې ولرو دا چې څومره پیسې په دې نه پوهیږو. غواړو لوړ موقف ته ورسیږو مګر دا راته معلومه نه وي چې غواړو کوم موقف ته ورسیږو. موږ زیاتره اهداف نه لرو فقط هیلې او خوبونه وي. ځکه خو مو ډېر کله هڅې پایلې نه ورکوي. ښکاري ته ټوپک ورکړئ سترګې یې ور وتړئ آیا هدف به وولي؟ موږ زیاتره همداسې یو. هدف راته نه معلومیږي ځکه ټاکلی مو نه وي. همداسې بې هدفه ویشتل کوو. ناپلیون هیل د خپلې 25 کلنې څېړنې په پایله کې چې د بریالیتوب رازونه یې پلټل 19 اصول وړاندې کړل. په دغه اصولو کې روښانه هدف ټاکل له لومړیو څخه و. د ټینګار زیات پر دې و چې هدف باید روښانه او واضح وي او دا چې د لاسته راوړلو موده یې ټاکل شوې وي. د ګوند ناڅرګند هدف د ناکامۍ لوی لامل بللی و. هدف ټاکل مو توجه ځانګړې لور ته اړوي. هڅې مو یو لور ته سوق کوي. هنداره د لمر وړانګو په یو ځای کولو سوځونکي وي. ستاسو هڅې به هم یوازې هغه وخت رنګ ولري چې کله یو ځای شوي وي. اهداف ولیکئ. نالیکلي اهداف فقط هیلې وي. روښانه لیکل شوي اهداف مو پر فکر مثبت اغیزې کوي، هڅوي مو او پر حرکت مو راولي. تخلیقي وړتیا مو ډیروي، ځواک درکوي. پر کاغذ په خوبونو او اهدافو لیکلو د هغه کس جوړېدو پروسه پیلوي چې غواړئ جوړ شئ. په 1953 زیږدیز کال د امریکا په یال پوهنتون کې څېړنه وشوه. په دغه څېړنه کې د یو ټولګي له محصلینو څخه 2 پوښتنې وشوې. 3 پوښتنو یې له اهدافو سره تړاو درلود. آیا اهداف مو ټاکلي دي؟ آیا لیکلي مو دي؟ آیا پلان لرئ تر څو لاسته یې راوړئ؟ د څېړنې په پایله کې څرګنده شوه چې یوازې 3 سلنه محصلینو اهداف لیکلي او د لاسته راوړلو په موخه یې ورته پلانونه جوړ کړي ول. 14 سلنه محصلینو اهداف درلودل مګر لیکلي یې نه ول. پاته 4 سلنه محصلینو اهداف هیڅ ټاکلي نه ول. 20 کاله وروسته په 1983 زیږدیز کال کې همدغه کسان یو ځل بیا تر څېړنې لاندې ونیول شول. د هغه کسانو چې اهداف یې درلودل او پاتې کسانو ترمنځ حیرانوونکی توپیر موجود و. په اوسط ډول د هغه 14 سلنه کسانو عواید چې اهداف یې درلودل خو لیکلي یې نه ول، د هغه 4 سلنه کسانو د عوایدو 2 برابره ول چې اهداف یې ټاکلي نه ول، او د هغه 3 سلنه کسانو عواید چې اهداف یې ټاکلي او لیکلي ول د پاته 19 سلنه کسانو د عوایدو 10 برابره ول. خوشبینه اوسئ. بدبینه په هر چانس کې سختی ویني، خوشبینه په هر سختۍ کې چانس ویني. خوشبینه د هغه څه پیښېدو په تمه وي چې خوب یې ویني. بدبینه هغه څه پیښېدو ته ناست وي چې ځینې ویریږي.
دوه کسانو د زندان له کړکۍ بهر وکتل. یوه ستوری ولید، هغه بل چکړې ولیدې. خوشبینۍ یعنې راتلونکي ته هیلهمن اوسېدل، امید لرل چې حالات به ښه شي، تمه لرل چې سبا به تر نن خوشحاله وي، باور لرل چې خدای جل جلاله طبیعت خلق به مو مرسته کوي، پر ځان باور لرل، پر خدای جل جلاله او خلقو باور لرل. بدبینی د پورته خلاف وي، یعنی راتلونکي تاریکه انځورول، بیریدل چې څوک حتی خدای هم به مو له لاس نه ونه نیسي، پر ځان خپلو وړتیاو او چا باور نه لرل، له سبا ورځې بیریدل. خوشبیني او بدبینی مثبت او منفي فکري نمونې وي، هر څه یوه یې خپل ډول پایلې راکشوي. که زموږ فکري نمونه مثبته وي نو مثبتو پایلو ته به ورسیږو، او که فکري نمونه مو منفي وي نو منفي پایلې به ترلاسه کوو. دماغ موږ همغه حالت ته رسوي چې تصور یې کوو. دا د دماغ ځانګړنه وي. فعال هم له خوشبینۍ او بدبینۍ سره اړیکه لري. ځینې خلک ځکه بدمرغه ګرځي چې ځان ته بدمرغي رابولي، تصور یې کوي، دوی فکر کوي له کومې بدې پیښې یا حالت سره مخ کېدونکی دی. دماغ دوی همغه حالت ته رسوي. ښایي دوی د خپلو منفي پایلو له عامل بل څه وګڼي، مګر اصلي له عامل یې د دوی فکري نمونه وي. همداسې بریالي کسان له وړاندې څخه بریالي وي، ځکه د بریا فکر کوي. د دوی فکري نمونه مثبته وي او مثبتې پایلې ترلاسه کوي. ډاکټر مارټین سلیګمن تر 25 کلنۍ څېړنې وروسته چې د خوشبینۍ او بدبینۍ اړوند یې کړې وې، په خپل کتاب 3 اساسي ټکو ته اشاره وکړه چې خوشبین او بدبین کسان بیلوي. تلپاتې والی: بدبین کسان خپل بد حالت تلپاتې ګڼي. دوی فکر کوي د ژوند تر پایه به همداسې بدمرغه وي، راتلونکي ته هیلهمن نه وي، حتی ځینې بیریږي، تل ناارامه وي، ځکه په فکر له کوم بد حالت سره مخ کېدونکی وي. مګر خوشبین کسان راتلونکي ته هیلې لري. دوی خپل اوسني بد حالت هغه تجربه ګڼي چې باید ورسره مخ شي او زده کړه ځینې وکړي تر څو قوت ومومي. دوی د هرې ستونزې منځ کې پیچلې ډالۍ ته ګوري، باور لري راتلونکی به یې روښانه او له نیکمرغیو ډک وي. ډیروالی: بدبین خلک فکر کوي حالات نور هم خرابېږي، له راتلونکي یې وهم کېږي، د هرې نوې ورځې په راتلو یې اندېښنه زیاتېږي. خوشبین کسان فکر کوي هر څه مخ پر سمېدو وي، له تجربو یې زده کړه کړې وي او راتلونکي ته ځان چمتو ښیي، هرې نوې ورځې ته خوشحاله وي، ځکه څه ناڅه حتمن پکې زده کوي. شخصي والی: بدبین خلک په خپلو وړتیاو باور نه لري، د هر بد حالت او ستونزې لامل خپله بې کفایتي ګڼي، له ځانه یې بد کېږي، دوی ځانونه د ښو پایلو مستحق نه ګڼي. خوشبین خلک هر حالت د الهي پلان برخه بولي. دوی باور لري له سختۍ سره د کوم هدف له مخې مخ کېږي تر څو غښتلتیا یې نوره هم زیاته شي. دوی پر خپلو وړتیاو پوره باور لري او ځان د لویو پایلو لاسته راوړلو وړ ګڼي. د بیرې عادت مات کړئ. یوازینی شی چې باید ځینې وبیریږئ خپله ویره ده. زړورتیا د بیرې نشتون نه وي، بلکې دا چې ورسره مخالفت وښودل شي او مغلوبه کړل شي. بیره انسان بدبینه ګرځوي، د خوښۍ حس ځینې اخلي، د منفي افکارو مور وي، د پرمختګ مخه نیسي. ویره خلک محدودوي، له انسانانو د ځواک حس اخلي، له روحي اړخه یې ځپي، پر ځان یې باور کموي، بریالیتوب ورته ناشونی ګرځي. تر ټولو مهم خو لا دا چې په هغه کړۍ کې یې بند ساتي چې یوازې پکې عادي خلک اوسي. نو د ویرې عادت مات کړئ او ستر جوړ شئ. ماشوم چې کله نړۍ ته راځي یوازې 2 ډوله ویره ورسره وي، د لوېدو ویره او د لوړ غږ ویره. دغه 2 ډوله ویره د انسان په ګټه وي. د ویرې نو ټول ډولونه
موږ د ژوند په اوږدو کې کسب کړي وي. موږ له هر څه ویرېدو، ویره د ځان عادت ګرځولې وي. لوی هدف نه ټاکم، ویرېږم هڅې نه ناکامه شم، خطر پر غاړه نه اخلم، زیانمن مې نه کړي. د خلکو په مخ کې نه غږېږم، هسې نه په خبرو کولو کې پاتې راشم او وشرمېږم. له نیکه مرغه هر کسب کړی عادت نابودولی شو په زړه کولو چې د ویرېدو ضد وي. د ویرې عادت ماتولی شو. هر کله چې مو دماغ ته د ویرې فکر راځي، فوراً د زړورتوب په فکر وباسئ. که مو دماغ ته دا فکر راځي چې د خلکو په مخ کې خبرې کولی نه شئ، یا دا چې له ناکامۍ سره به مخ شئ، نو تسلیمېږئ مه، بلکې زړه وکړئ او لاړ شئ، خبرې وکړئ. که کوم هدف ته رسېدل درته ستونزمن ښکاري او ویرېږئ، هڅې نه په لاسته راوړلو کې یې پاتې راشئ، نو په ضد یې کار وکړئ. لاس په کار شئ او دوام ورکړئ. د ویرې عادت په ماتولو کې یو دوه یا څو ځله پاتې راتلل ډیر کم قیمت وي چې تاسو یې پرې کوئ. د ویرې له هر فکر سره د زړورتوب په فکر مخالفت وکړئ. دغه مخالفت مو عادت وګرځوئ. په پایله کې به تاسو له عادي خلکو بیل شوي او زړور شخصیت جوړ شوي یاست. د ویرې عادت مو مات کړی وي. له ډیریو بیل شئ. چې کله وپوهیږئ له ډیریو پر لار روان یاست، نو دا د درېدو او فکر کولو وخت وي. عادي خلک هغه څه کوي چې ډیری یې سرته رسوي، هغه څه خوښوي چې ډیری یې خوښوي، هغه څه انتخابوي چې ډیری یې انتخابوي، پر هغه لاره ځي چې ډیری یې تعقیبوي. بېله شکه ډیری عادي خلک وي. د عادي خلکو پر پلونو قدمونه ایښودل او د سترو جوړېدو تمه لرل له لیونتوب پرته نور څه نه وي. که تاسو د ډیر کیو لاره تعقیبوئ، نو هغو پایلو ته به رسېږئ چې دوی یې ترلاسه کوي او ډیری عادي خلک وي. تاسو غواړئ ستر جوړ شئ، ځکه خو بېله لاره غوره کړئ. هغه څه وکړئ چې ډیری یې نه کوي. داسې پایلې به ترلاسه کړئ چې ډیری یې نه ترلاسه کوي. له عادي خلکو په بېلېدو یوازې ستر جوړېدای شئ. له دې پرته بل اختیار لرئ. نفس کابو کړئ. نفس په واک کې راوستل لومړی او تر ټولو ستره بریا وي. غواړئ پرمختګ وکړئ، په خپل فن کې غوره والي ته ورسیږئ، د سیالانو سیال جوړ شئ، نیک شهرت ولرئ. د بني آدم په حیث پورته سوالونو ته به ستاسو ځوابونه مثبت وي. هو، ځکه دا د انسان په خټه اخښل شوي چې غواړئ غوره او د توصیف وړ واوسئ. د سیال اوسېدو غوښتنه لرل د انساني فطرت ځانګړنه وي. نفس کابو کړئ. نفس د عقل دښمن وي، غواړي مغلوب یې وساتي. نفس تل هغه څه غواړي چې عقل یې ردوي. نفس او عقل ستاسو په دننه کې د دوو مرغانو په څیر وي، تل له یو بل سره په جنګ وي، د یو بل مغلوبولو هڅه کوي، همیشه یو بل ته ماتې ورکوي. خو دا چې بریا ته کوم یو رسیږي، دا په هغه دانې پورې اړه لري چې تاسو یې له دوی څخه یو ته ورکوئ. نو د عقل مرغه وروزئ او د نفس مرغه مغلوب وساتئ. همدا یې راز دی. نرم غږیږئ. چیرې چې نارې وي، هلته حقیقي پوهه نه وي. یو بل د هوښیارو خلکو عادت خپل کړئ. نرم غږیږئ. درانه خلک ورو ورو غږیږي او خبرې یې اغېزمنې وي. کلام چې څومره له خولې څخه په فشار راوځي، هغومره یې اثر کم او څو برابره د شخصیت درنوالي ته صدمه رسوي. نرمې خبرې لکه اورو باران اوبه یې د مځکې تل ته ځان رسوي، په دماغ کې ژور ځای نیسي او اغېز یې تلپاتې وي. داسې څوک به حتمن وي چې تاسو به ورته تل بر هر چا په درنه سترګه ګورئ. فرض کړئ
خپل وړ اواز غږیږي او نارې وهي. په اړه یې څه احساس کوئ؟ یو ځل یې بیا تکراروم، نرم غږیږئ. فرض کړئ ستاسو هره کړنه نړیوال قانون ګرځي چې څه کرې هغه به ریبې. څه فکر کوئ؟ که ستاسو هغه کړنه چې له ځان سره یې د راز په توګه ساتئ د نورو لخوا ستاسو په وړاندې سرته ورسیږي، آیا تاسو به یې مناسبه وبولئ؟ خپلو کړنو ته متوجه اوسئ او داسې قوانین منځته مه راوړئ چې د ټولنې نظم ګواښي یا اړیکو ته صدمه رسوي یا هم خواشیني درکوي. ستاسو هره کړنه تخم وي، فصل به یې حتما وریبئ. دا د طبیعت قانون دی. غنم شیندل او ماش غوښتل له لیونتوب پرته نور څه وي؟ جدي شئ تر څو چې په انتخاب کې مو بدلون راوستی نه وي. ژوند مو بدلون نه مومي. د ځان ښه لیدونکی جوړ شئ. یوازې تاسو یاست چې په دغه برخه کې د ځان مرسته کولی شئ. آرام ځای ته ولاړ شئ، فکر وکړئ، ټوله منفي کړنې مو هدف وګرځوئ او یوه یې له منځه یوسئ. د تکرارېدو مخه یې ونیسئ. ښکلي قوانین رامنځته کړئ. داسې څه وکړئ چې د نورو لخوا یې ستاسو په وړاندې سرته رسېدل مناسب ښکاري. باور ولرئ موږ به ښکلې نړۍ ولرو. نړۍ ته د خپلې کورنۍ په سترګه وګورئ. زه باور لرم نړۍ یوه لویه کورنۍ ده او موږ اړ یو چې له یو بل سره مرسته وکړو. موږ ټول انسانان یوه کورنۍ یو. نړۍ زموږ کور دی. د کائناتو تر ټولو لویه کورنۍ او لوی کور همدا موږ انسانان او دغه نړۍ ده. یوه ډیره پراخه نړۍ، مګر بیا هم د خلکو په عینکو کې تنګ ښکاري. د کورنۍ غړي ژوند څنګه کوي؟ انسانان اوس همغسې نه دي. د دوی په تنګو عینکو کې سرچینې دومره نه ښکاري تر څو د ټولو اړتیاوې پوره کړای شي. ځکه نو په ځیګرونو کې د بیلتون احساس وده کړې ده چې رښتیا شي سولې هم له نړۍ څخه هغه وخت کوچ کړی دی چې دغه احساس وده کړې ده. ناخوالې له همغه ورځې پیل شوي دي. هر چا ځان د کور تر ټاکلې برخې محدود ګرځولی او د ګټې زیان پالیسي له مخې یې ژوند کوي. خپله ګټه د نورو په زیان کې لټوي. له بده مرغه دغه ذهنیت په وروستیو کې ډېر چټک شوی دی. پایله یې دا چې په هستۍ کې نستمن یو، غریبانه ژوند کوو، په داسې حال کې چې د ښه ژوند لپاره پیدا شوي یو. د دې پر ځای چې د خپلوۍ په مثبت فکر کې سکون ولرو، د بیلتون له منفي مفکورې کړیږو. مګر نور به داسې نه کیږي، ځکه تاسو دغه ډول خلکو بیلیدل غواړئ. خپله توره راوباسئ او د دغه منفي ذهنیت په وړاندې چې د لسګونو میلیونونو خلکو د ژوند اخیستلو سبب ګرځېدلی، د خپلې کورنۍ او د دغه ښکلي کور دفاع وکړئ. تر هر څه وړاندې په ځان کې د خپلې دغې کورنۍ د یووالي روحیه پیاوړې کړئ. نور هم وهڅوئ تر څو همداسې وکړي. خپلو ماشومانو ته د انسانیت د یووالي احساس ورکړئ. د انساني توپیرونو شتوالی یې عقیده وګرځوئ. ستاسو د دغه هڅو په پایله کې به پر نړۍ یو ځل بیا د یووالي، سولې، پخلاینې فضا حاکمه شي. تاسو به زما لپاره اتل یاست. هر څه د الهي پلان برخه وي. په ژوند کې هیڅ هم تصادفي نه وي. متوجه شئ ستاسو د ژوند هره پیښه به په یو ډول نه یو ډول له راتلونکي پیښې سره تړاو ولري. ټوله پیښې له یو بل سره په اړیکې کې وي. هېڅکله له داسې چا سره مخ شوی نه یم چې څه مې ځینې زده کړي نه وي. موږ هره ورځ له یو شمېر پیښو او خلکو سره مخ کیږو. ځینې یې د خوښۍ احساس راکوي، ځینې یې له کړاو سره مل وي. دا هېڅ هم تصادفي نه وي، بلکې د الهي پلان برخه وي تر څو راتلونکي ته مو وروزي. خدای جل جلاله پوهیږي موږ څومره وړتیا لرو او څه حاصلولی شو. ځکه نو له پلان سره سم مو له داسې پیښو او خلکو سره مخ کوي چې باید ورسره مخ شو
ترڅو زده کړه ځینې وکړو او هغه څه ترلاسه کړو چې وړتیا یې لرو. مګر دا چې آیا موږ به دغه څه ترلاسه کړو که نه، دا په موږ پورې اړه لري چې آیا له پیښو او خلکو زده کړه کوو او که نه. هره پیښه ښه وي که بده ځان ته پیغام لري. له هر چا سره مخ کېدل د پټ پلان له مخې وي. له هرې پیښې سره تر هغو مخ کېږو چې تر څو یې پیغام درکوو. همداسې له یو ډول خلکو سره تر هغو مخ یو چې تر څو زموږ لپاره تجربه ګرځي یا کوم څه ځینې زده کوو. ځکه نو د دې پر ځای چې له ځینو پیښو یا خلکو سره مخ کېږو خواشیني څرګنده کړئ. د هغه پیغام درکولو او هغه تجربې حاصلولو یا هغه څه زده کولو هڅه وکړئ چې دوی یې ستاسو لپاره لري. په همدې ډول به هغه څه ته ورسیږئ چې وړتیا یې لرئ. له عادي خلکو بیل شئ، ستر جوړ شئ. د غږیز کتاب 3مه برخه پراخ نظر اوسئ. د پراخ نظر خاوندان حقیقت ویني، که څه هم په مختلفو مذهبونو کې وي. تنگ نظره یې فقط توپیر ویني. پراخ نظر لرونکي انساني، مذهبي، کلتوري توپیرونه مهم نه ګڼي. دوی د واک څښتن او کمزورو ته د یو بشر په سترګه ګوري. هر کله هڅه کوي د حق ملاتړی اوسي او دفاع یې کوي، که څه هم ځینې وختونه یې په زیان وي. دوی په دې حان وي چې بشر ته ښېګڼه ور په برخه او له بدګڼي یې وژغوري. نور هم د ځان په څېر مهم بولي او ځان پر نورو لوړ نه ښیي. دوی باور لري هر څوک د یو څه نه یو څه کولو وړتیا لري. پوهیږي ولاړ ساعت هم په ورځ کې 2 وخته صحیح ښیي. د دوی په عینکو کې شتمني او غربت یو رنګ لري. نور ته هم هغه څه غواړي چې خپله یې غوښتنه لري. تر وسه کم لګښت کوي په داسې حال کې چې د ډیرو څه لګولو توان لري. پراخ نظر لرونکي اړیکې او دوست پالنه غوره ګڼي. که یې نور وغموي دوی بیا هم ښه ورسره کوي. له خپل طبیعت څخه په اسانۍ نه اوړي. غلطي د انسان حق ګڼي، بخښنه کوي. دوی خلک خوښ پرېږدي. د ځان په اړه منفي خبرو ته غوږ نه ږدي. هغه څه غوره بولي چې مثبت وي. هر څه جدي نه نیسي. د چا په حضور او غیاب کې یو ډول وي، نیوکه نه کوي. له هرې اشتباه سره په خوش طبعي مخ ته ځي. الهي، طبعي او انساني ټولو قوانینو ته احترام لري. تر خفګان یې د خوښۍ پله درنوي. له نورو سره په څه شریکولو کې دریغ نه کوي. د خلکو خدمت د ژوند رسالت بولي. ټولنیز اصول مراعاتوي. د ملګري له اغیزه خبر وي او د داسې چا ملګرتیا نه کوي چې په فکر یې تنګ نظره وي. تل یې خاموشي اختیار کړې وي. مګر که ویلو ته څه ولري، له چا سره په مخ کېدو کې څه ناڅه ځینې زده کوي. ځان کامل نه ګڼي. ځان ته هغه څه نه حراموي چې ورته حلال ګرځېدلی وي. هڅه کوي د مخکینیو نسلونو له تجربو زده کړه وکړي او د خپل شتوالي د ثبوت په توګه راتلونکو نسلونو ته څه پرېږدي. دوی وړوکي زده کوونکي، همداراز لوی ښوونکي وي. دوی تر څو راتلونکي ته چمتو اوسي له ستونزو سره مخ کېدل د لا قوي کېدو فرصت ګڼي. سر نه ټکوي. پر خپل حالت راضي وي. د خدای جل جلاله شکر ادا کوي. مګر ورته د قناعت وړ نه وي. لا پسې هڅه او کوښښ کوي. غوره اوسېدل د ځان حق ګڼي. دوی پر بخت باور نه لري. هدف ته رسېدو په موخه هره شیبه لاس په کار وي. له وخت پوره استفاده کوي. ځکه پوهیږي همدا یې د ژوند یوازینۍ سکه وي. ژر قضاوت مه کوئ. خدای جل جلاله هم د چا په حق کې تر هغو قضاوت نه کوي چې تر څو ژوند پای ته رسېدلی نه وي. زه او ته یې ولیکړو. د عادي خلکو لویه ځانګړنه در وښیم. دوی ژر قضاوت کوي
آیا تاسو قاضي یاست؟ چا قضیه درته وړاندې کړې ده؟ نو قضاوت ولې وکړئ؟ اړتیا یې څه ده؟ لومړی که امکان ولري له قضاوت کولو ډډه وکړئ. هیڅ قضاوت مه کوئ، خو له پټه سترګې او غوږونه خلاص وساتئ. په پای کې به هر څه خپله روښانه شي. دا زما لومړی نظر دی. مګر که اړتیا ولیدله شوه او تاسو یې په ځان کې وړتیا احساس کړه، نو بیا ځان په موضوع آګاه او تر پوره غور وروسته خوله خلاصه کړئ. مګر دوې خبرې په یاد ولرئ. لومړی دا چې قضاوت ډېر دروند مسؤلیت وي او خلک په ډېر کم وس اوږه ورکوي. او دوهمه دا چې زه اوس هم درته د خپل لومړي نظر وړاندیز کوم. هر څه پریمانه وي. څوک چې فکر کوي هر څه کم دي، تل له کمښت سره مخ وي. هر څه پریمانه دي. سرچینې دومره دي چې د ټولو ژوندیو موجوداتو اړتیاوې پوره کړای شي. دا د کمښت فکر دی چې انسانان یې له کمښت سره مخ کړي دي. په نړۍ کې هره ورځ دومره خواړه تولیدېږي چې د ټولو انسانانو اړتیاوې پوره کړای شي. آیا تر اوسه مو کوم حیوان لیدلی چې له لوږې مړ شوی وي؟ ځکه دوی د کمښت فکر نه کوي. مګر بیا هم هره ورځ زرګونه ماشومان له لوږې مري. څو کلونه مخکې شمېر 40,000 تنه ښودل شوی و. د خوړو په نړیواله ورځ 821 میلیونه تنه وږي بیده شول. ولې؟ ځکه انسانان فکر کوي چې هر څه دومره پریمانه نه دي چې د ټولو انسانانو اړتیاوې پوره کړای شي. د چل، دوکې او فریب ریښه هم همدا فکر دی. انسانان یې د ډاډ له نستۍ سره مخ کړي دي. سکون نه لري. دغه ناارامي د ډیرو روحي ستونزو له عامل شوې ده. پر جسم یې مستقیم اغیز کړی. په جسم یې مستقیم اغیز کوي. همدا د کمښت فکر دی چې رنګینه نړۍ یې راته د 15 لسیزې فلمونو په شان توره او سپینه ګرځولې ده. مګر هغه څوک چې فکر کوي هر څه پریمانه دي، هر څه ورته پریمانه وي، چې څنګه فکر وي ژوند همغسې وي. ځکه خو هر څه پریمانه وګڼئ او له ژوند خوند واخلئ. نړۍ ته له زړه څخه وګورئ. پوهه په سر کې وي، عقل په زړه کې وي. دا جمله ښایي عجیبه ښکاره شي. نړۍ ته له زړه څخه ګورئ. هغه څوک چې نړۍ ته په سترګه ګوري تل تیر وځي. سپوږمۍ په 2 ګوتو پټیږي. عادي د اوبو ګیلاس غټ پر ښکاري. هغه څه لوی ښکاري چې همدا شیبه ورسره مخ یو یا راته نږدې وي. اوسنۍ ستونزه مو تر هغو بریالیتوبو چې تر دې هاخوا ته ځای لري څو برابره لویه ښکاري. خطر چې د ګوتې کولو په موخه یې باید پر غاړه واخلو راته ډیر لوی ښکاري. ځکه همدا شیبه ورسره مخ یو. له هغه قیمته ویریږو چې د څه لاسته راوړلو په بدله کې باید پرې کړو. ځکه راته نږدې وي او لوی ښکاري. ځینې وختونه د ژوند د یو لنډ جریان له امله خفه کیږو، ویریږو، تر فشار لاندې راځو، له یو ډول ناراحتۍ سره مخ یو. لامل یې دا وي چې نړۍ او ژوند ته یوازې په سترګو ګورو. نړۍ ته له زړه څخه کتل په ژوندانه کې بشپړ توپیر راولي. سپوږمۍ تر ګیلاس لویه وي. که یې همداسې ګڼئ نو له زړه څخه ورته وګورئ. هغه څوک چې نړۍ ته له زړه څخه ګوري خوښ، له ویرې او فشاره خلاص، روغ، خوشبینه وي. تر ټولو مهم خو لا دا چې د هر څه صحیح اندازه ورته معلومه وي. دوی په ورځ کې هم ستوري ویني. پر ځان اعتماد زیات وي. هغه څه چې په باطن کې یې ځای لري تر هغه څه ورته لوی ښکاري چې په وروسته او وړاندې پراته وي. د حالاتو تر اغیز لاندې نه راځي. خپل څرنګوالی نه بایلي. د محکمې ونې په څیر ولاړ وي او تل ثمره ورکوي. ابدیت تر وخته مهم بولي. دا ډول خلک بریالي وي. بخښونکي اوسئ. بخښنه کول د غښتلو خلکو ځانګړنه وي. تر غچ اخیستلو مخکې لومړی 2 قبرونه وکیندئ. خدای جل جلاله بخښونکي خلک ستایلي دي. محمد صلی الله علیه وسلم
لنکلن، لوتر کینګ، ګاندي، باچا خان، منډیلا ټول بخښونکي ول. بخښنه کول یعنی تر غچ اخیستلو تیریدل. غچ اخیستنه منفي فکر وي، منفي احساسات زیږوي، پایله یې روحي ناارامي وي. حسد، کینه، غصه روحي ناروغي پر جسم نیغ اثر کوي. د تجربو له مخې هغه څوک چې دماغ یې د غچ اخیستنې پر افکارو ډک وي زیاتره یې د پوستکي له ډول ډول ناروغیو سره مخ کیږي. کینه یعنی زهر خپله خوړل او تمه دا لرل چې دښمن به یې ووژل شي. چې رښتیا شي ټول منفي افکار همداسې وي. هغه څوک زیانمنوي چې په دماغ کې یې ځای ورکړی وي. له ټولنیزه پلوه بخښنه کول د اړیکو ټینګوالي ته رنګ ورکوي، فاصلې لنډوي، سر، لاس، پښه او بدن د یو وجود په توګه ساتي. بخښونکي خلک د مثبت فکر خاوندان وي. د دوی سینه له مثبتو احساساتو ډکه وي، دفاعي سیستم یې قوي وي، سکون او خوښي تجربه کوي. همداراز د لوی فکر څښتنان وي. غچ اخیستونکي مقابل طرف مهم ګڼي، دوی یې صرف نظر ګرځوي. بخښونکي اوسئ، نور ته ښه احساس ورکړئ. ستر خلک دا احساس درکوي چې تاسو هم ستر جوړېدای شئ. خلک به هغه څه هیر کړي چې تاسو ویلي وي. دوی به هغه څه هیر کړي چې تاسو کړي وي، مګر دا به هیڅکله هیر نه کړي چې څنګه احساس مو ورکړی وو. مهمه دا نه وي چې څوک مو ژړوي، بلکې دا چې څوک مو بیرته خندوي. مهمه دا نه وي چې څوک مو هیلې وژني، بلکې دا چې څوک یې بیرته ډیوه دربلوي. ژوند یعنی مبارزه، تپل شوې مبارزه یعنی یا هم اکثره وختونه به په دغه مبارزه کې ناهیلې کیږئ، خفه کیږئ، زړه به مو له منفي احساساتو ډکیږي. او که داسې څوک ونه مومئ چې مثبت احساس درکړي، نو ښایي همداسې پسې ولویږئ او مات شئ. مګر تر څو به د داسې چا په لټه کې یاست، ولې له ځانه داسې څوک نه جوړوئ چې نورو ته ښه احساس ورکړئ؟ آیا نه غواړئ د خلکو په زړونو کې خاص ځای ولرئ؟ نه غواړئ له عادي خلکو بیل او د سترو خلکو تر څنګ ودرېږئ؟ هو، نو له چا سره چې مخ کېږئ ښه احساس ورکړئ. تر پخوا یې خوښ پرېږدئ. چې کله در څخه بیلیږي باید تر هغه وخته خوښ وي چې در سره یو ځای شوي وو. نارینه‌وو ته هغه څه کم معرفي کړئ چې دوی یې په اړه منفي احساس لري. د ځواک او وړتیا ستاینه یې وکړئ. په وړاندې پرتې ستونزې د وړتیا په پرتله کوچنی معرفي کړئ. د مخکینیو بریاو یادونه یې وکړئ. دا احساس ورکړئ چې گویا ورباندې ډیر باور لرئ. مګر ستاسو هره خبره باید له زړه وي. ښځینه‌وو ته فقط غوږ شئ. دوی وهڅوئ تر څو د خپل حالت ښه وي که بد په هکله درته وغږیږي. دا احساس ورکړئ چې گویا هره خبره یې د زړه په غوږونو اورئ. د احساساتو قدر یې وکړئ. دوی هر یو په همدې ډول په ځان کې ځواک احساس کړي تر څو پر وړاندې پرتو خنډونو بریالي شي. مثبت احساس به ولري. اغیزمن شخصیت جوړ شئ. د خلکو اغیزمنولو یوازینۍ لاره د هغه څه اړوند خبرې کول وي چې دوی یې غواړي او دا ورته ښودل وي چې څنګه یې لاسته راوړي. که غواړئ نور تر اغیز لاندې راولئ، نو هیڅکله دا هڅه مه کوئ. انسان 10 سلنه منطقي او 90 سلنه احساساتي وي. د احساساتو له مخې ورسره چلن وکړئ. پر دوی د اغیز کولو یوازینۍ لاره ځان له دوی څخه اغیزمن ښودل وي، تر څو نورو ستاسو نظرونو ته په درنه سترګه کتلي وي. لومړی د دوی نظرونو ته احترام ولرئ. د انتخابونو په هکله یې وپوښتئ. څرګندونو ته یې توجه وکړئ. دوی وهڅوئ
ترڅو د ځان په هکله درته وغږیږي. څوک هغه وخت ښه احساس کوي او ډیر حساس وي چې کله د ځان په هکله غږیږي. په غوږ نیونه کې مو پر څیره باندې د هیجان نښې څرګندې وي. ځان هغه وخت په نور څه مه بوختوئ چې کله دوی ته درته ګویا وي. شاوخوا مه ګورئ، مستقیم یې سترګو ته ګورئ. دوی ته دا احساس ورکړئ چې ګویا ډیر ارزښت ورکوئ او دا باید له زړه څخه وي. ډیر کله د هغه موضوع یادونه کوئ چې دوی ته د علاقې وړ وي. هغه څه ته ارزښت ورکوئ چې دوی ته مهم ښکاري. د ښه نظر ستاینه یې کوئ. منفي نظرونه یې مستقیم مه ردوئ، بلکې له غیر مستقیمې لارې یې وهڅوئ ترڅو بدلون پکې راولئ. مګر په هر حالت کې مو باید دوی ته احترام په نظر کې نیولی وي. دوی باید دا احساس کړي چې مهم دي ترڅو تاسو مهم وبولي. ځان له دوی څخه اغیزمن وښیئ، دوی به له تاسو څخه اغیزمن شي. همدا یوازینۍ لاره وي. په خپل فن کې وړاندې ولاړ شئ. که د چا دنده کوڅه جارو کول هم وي نو باید داسې جارو ووهي لکه میکلنجیلو چې انځورګري کوي، یا بیوتوین چې میوزیک کمپوزوي، یا هم شکسپیر چې شاعري کوي. دی باید کوڅه داسې جارو کړي چې د مځکې او اسمان ټول اوسیدونکي ووایي دلته یو کس و چې کوڅه یې جارو کوله. د خپل کار په ډیر ښه ډول سرته رساوه. د 20مې پیړۍ امریکایي نامتو فعال او د مدني حقوقو ملاتړی چې هر څه کوئ ښه یې کوئ. چارلس کواب له کاله $1,000,000 لاسته راوړل، په داسې حال کې چې د عادي امریکایي کس میاشتنی عاید تر $300 کم و. د چارلز ډیکنز کتابونه چې د انګلستان نامتو ناول لیکونکی دی له 2 لسیزو راهیسې پلورل کیږي. یو کتاب یې تر 200 میلیونو ټوکو زیات پلورل شوی، مګر د ځینو لیکوالانو هغې فقط 1000 ټوکه چاپ شوی هم نه پلورل کیږي. راشد خان یوټوب په $100,000 غورځوي. هارجیت سنګ په خپل غږ د میلیونونو خلکو توجه جلبوي، مګر هر څوک داسې نه وي. دا ټول ځکه چې دوی په خپل فن کې وړاندې تللي. نړۍ دوی یا خبرو ته یې نه بلکې د هغه کار کیفیت ته ګوري چې له دوی څخه صادریږي. ځکه د دوی هنر رانیسي. په فن کې وړاندې تلل یو قیمت لري. تمرین تمرین تمرین. په اوسط ډول هر څوک باید په خپل فن کې 10,000 ساعته تمرین وکړي ترڅو غوره وګرځي. نو تمرین وکړئ او همداسې جاري وساتئ. په یاد ولرئ د نړۍ غوره فوټبالر اوس هم په ورځ کې 6 ساعته تمرین کوي. ساده والی د ژوند معیار وګرځوئ. ښکلا په سادګۍ کې وي. محمد صلی الله علیه وسلم ساده ژوند کاوه. د ژوند خوند په راحت کې وي. راحت په سادګۍ کې وي. پرمختګ هغه وخت شونی وي چې کله څوک د ازادۍ احساس کوي. ازادي په سادګۍ کې وي. ساده خلک زړه راښکونکي وي. دوی ښکلي وي ځکه داسې څه ورسره نه وي چې ښکلا یې مغلوبه کړي. سادګي نه زړیږي. د ژوندانه پخوانۍ او تر ټولو نوې طریقې وي. ساده والی اعتبار زیاتوي. خلک پر هغه چا باور کوي چې هر کله یو ډول اوسي. سادګي د عالمانو انتخاب وي. پاخه خلک ساده والی خوښوي. ساده خلک د نورو تر اغیز لاندې نه راځي. دوی ته خپله د ژوندانه طریقه د نورو تر هغې غوره ښکاري. په خپل انتخاب ډاډه وي. دوی تر نورو ځیرک وي ځکه ټوله توجه یې کار ته وي. په ناویشلي دماغ کار کوي. له دوی سره دا فکر نه وي چې څه ډول به د ژوندانه په طریقه کې سمون راولي. د ساده خلکو اړیکې محکمې او انتخاب یې تلپاتې وي. د جامو له موډ بدلېدو سره ملګري نه بدلوي. دوی په ځان ډاډه وي. د عزت النفس کچه یې لوړه وي.
د ساده خلکو هر ځای عزت کیږي، ځکه د مشرانو په لار روان وي. دوی هیڅکله پر خپل تیر ژوند له پښیمانۍ ښودلو سره نه مخ کیږي. دوی پایله خوښونکي وي. ستر خلک عموما ساده وي. له ماشومانو سره وخت تیر کړئ. زموږ ماشومان به زموږ لوی ښوونکي وي که له دوی زده کړه وکړو. ماشومان روح تازه کوونکي وي. دوی موږ ته ښیي چې انساني طبیعت څه وي، تر څو له خپل فطرت سره آشنایي پیدا کړئ. له ماشومانو سره وخت تیر کړئ. د ماشوم پر څهره مسکا خپروي. که هر څه سم وي، یعنی دا چې انسان په طبیعت کې خوشحاله زیږېدلی وي. دوی خپل یا پردی نه پیژني. ښیي چې موږ ټول یوه کورنۍ یو. بیره نه پیژني، پرته د لوېدو او لوړ غږ له ویرې چې دا هم د دوی په ګټه وي، یعنی دا چې باید په غټ زړه ژوند وکړو، خپل ټول کسب کړې ویره نابوده کړو. ماشوم د بل ماشوم په لیدو خاندي او د خوښۍ اظهار کوي. دوی دا پیغام راکوي چې گویا انسان له مینې ډک زیږېدلی وي. نفرت، حسد، کینه یې د وخت په تېرېدو کسب کړي وي. له ښه مرغه له دغه ناوړه عادتونو خلاصون موندلی شو. ماشومان حدود نه پیژني. دوی موږ ته ښیي چې آزاد اوسېدل د انساني فطرت ځانګړنه وي. ټول په یوه ژبه غږیږي. هېڅ توپیرونو ته ژمن نه وي. تل د هغه څه غوښتنه کوي چې زړه یې غواړي، یعنی دا چې باید په ژوند کې خپله خوښه وچلوو، هغه څه تعقیب کړو چې زموږ زړه یې غواړي. ماشومان تر فشار لاندې نه راځي. منفي افکار نه پیژني. د ژوندانه له هرې لحظې خوند اخلي. هر ډول قیمتي شیان لرل د ځان حق ګڼي. د عزت النفس کچه یې لوړه وي. ځان تر نورو کم نه احساسوي. بدبین نه وي. په ډېر لږ څه خوښیږي او د خدای جل جلاله شکر په خندولو ادا کوي. دماغي سکون یې تر ټولو لویه شتمني وي. پر پرونۍ ورځ افسوس نه ښیي. سبا ته اندېښمن نه وي. لا هم دغې شېبې خوند اخلي. ماشومان ذهني حدود نه لري. دوی هغه څه کوي چې خوند ورکوي. هر کار له زړه څخه کوي. بیړه نه کوي. پر ځان باور لري. په دماغ کې هیڅ ډول فاسد افکار ځای نه لري. دوی رښتیني وي. ځکه یې خندا موږ ټول خندوي. له عادي خلکو بیل شئ. د غږیز کتاب 4مه برخه. هر څه جدي مه نیسئ. آرام اوسئ. هر څه جدي مه نیسئ. پر څېره مو مسکا ته ځای ورکړئ او خوشحاله اوسئ. ژوند یو ځل وي، ولې یې باید په خواشینۍ تیر کړو. هر څه جدي مه نیسئ. هر څه دومره مهم نه وي چې ورباندې وقهرېږو یا خوابدي شو. خلک به په ژمنو عملي کولو کې پاتې راځي. ملګري به ناځواني کوي. شاوخوا به هغه څه کیږي چې ستاسو په فکر منفي وي. حالات به هغه ډول نه وي چې غوښتنه یې لرئ. د خلکو له داسې چلند سره به مخ کیږئ چې تاسو یې نه غواړئ. له نورو سره وکړئ. خپلو هیلو او خوبونو ته په رسیدو کې به له خنډونو سره مخ کیږئ. تر شا به مو خلک یو څه بل څه وایي. مخالفین به لرئ. دوکه به خورئ. حتی شاوخوا نږدې کسان به مو په وړاندې داسې څه کوي چې تاسو یې هیڅ تمه نه لرئ. دا او دې ته ورته نور ټول د ژوند عادي مسایل وي. جدي یې مه نیسئ. ژوند یو ځل وي، خو په خوښۍ یې تیر کړئ. لویه شتمني وساتئ. په نړۍ کې تر دماغي سکون لویه شتمني نشته. دماغي سکون خپل تر ټولو لوی هدف وګرځوئ. آرام دماغ ځواک تولیدوي. خپله لویه شتمني څنګه وساتو؟ د مادیاتو په لټه دماغي سکون له لاسه مه ورکوئ. د شپې لخوا آرام بیده کېدل تر دې غوره وي چې میلیونر اوسئ. هڅه مه کوئ پر هره موضوع له چا سره بحث وکړئ. د چا ملامتولو هڅه مه کوئ. ذهني سکون لرل تر دې غوره وي چې د بحث ګټونکي اوسئ. نفس په واک کې ساتئ. ځان له نورو سره
مه پرتله کوئ. د خپلې لویې شتمنۍ ساتنه وکړئ. دماغ کنټرول کړئ. اجازه مه ورکوئ چې تاسو کنټرول کړي. یوازې په مثبتو افکارو ډک کړئ. لویه شتمني به مو خوندي وي. ځان ته اجازه مه ورکوئ چې د خلکو یا حالاتو تر اغیز لاندې راشئ. له هر چا څخه زده کړه وکړئ. هر حالت مو په ګټه وي. بریا ته خپل تعریف ولرئ. ما له نورو سره توپیر درلود، اوس هم همداسې یم. ځکه زما لپاره بریا دا نه وي چې ډېرې پیسې ولرم یا ښه موټر ولرم یا هم د لوی کور څښتن واوسم. زما لپاره بریا دا وي چې خوشحاله واوسم. بریا یعنې هغه څه ته رسېدل چې تاسو یې غواړئ. بریا یعنې هغه څه 7 میلیارده او 80 میلیونه تعریفونه ورته جوړېدای شي. ځکه د هر انسان اولویتونه، ذوق، اهداف او اړتیاوې توپیر کوي. مګر ډیرو کسانو دغه ټکی صرف نظر ګرځولی وي. دوی بریا د نورو له نظره تعریفوي. د هغوی تر اغیز لاندې راغلی وي. یو ملنګ چې څه نه لري او یوازې له خپل خالق سره په اړیکه کې وي ځان بریالی ګڼي. هټلر پر نړۍ حکومت کول بریا ګڼله. بیل ګیټس پیسې لاسته راوړل بریا بولي. ګاندي آزاد اوسېدل بریا بلله. یو فوټبالر په خپل فن کې حد ته رسېدل بریا ګڼي. تاسو یې څه ګڼئ؟ ځان ته متوجه شئ. باطن وپلټئ. وګورئ هغه څه دي چې تاسو یې غوښتنه لرئ. طبعا هر څوک د ښه ژوند لرلو په تمه وي. ستاسو لپاره ښه ژوند یعنې څه؟ زما لپاره دا چې روغ اوسم، دماغي سکون ولرم، هره ورځ داسې څه وکړم چې نورو ته مې ګټه ورسیږي. کار وکړم، خوراک وکړم، فکر وکړم، ورزش وکړم، اړیکې وپالم، مطالعه وکړم، له حالاتو ځان خبر کړم، خوښ اوسم. دا زما شخصي تعریف دی. زه بریا همدا بولم. همدا اوس آرام ځای ته ولاړ شئ. کتابچه او قلم در واخلئ او هغه څه ولیکئ چې حقیقي خوښي درکوي. خلک نورو ته ګوري، د پیسو او شهرت په لټه وي یا دا چې واک ولري. دوی بریا همدا ګڼي. تاسو له دې اشتباه ځان وژغورئ. خپله خوښه وکاروئ. ژوند مو خپل دی. په خپله خوښۍ تیر کړئ. د نورو قضاوت مهم نه وي چې آیا تاسو ناکام که بریالي یاست. مهمه دا وي چې تاسو خپله ځان څه ګڼئ. مهمه تاسو یاست. ستاسو خوښه او علاقه وي. هغه څه وکړئ چې ستاسو زړه یې غواړي. د نورو تر اغیز لاندې مه راځئ. ژر ملګری مه جوړیږئ. زه ژر ملګرتیا نه ایجادوم ځکه ویریږم هسې نه ملګری وبایلم. زه دا نه وایم چې ملګرتیا باید ایجاد نشي، بلکې دا چې ماته نشي. چټکې پریکړې ډیر کله ښه پایله نه ورکوي. یا چې څنګه زموږ تمه وي همغسې مو اړتیا وي او غوښتنې نه پوره کوي. ژر ملګری مه جوړیږئ. زه ژر ملګرتیا نه ایجادوم ځکه ویریږم هسې نه ملګری وبایلم. زه دا نه وایم چې ملګرتیا باید ایجاد نشي، بلکې دا چې ماته نشي. چټکې پریکړې ډیر کله ښه پایله نه ورکوي. یا چې څنګه زموږ تمه وي همغسې مو اړتیا وي او غوښتنې نه پوره کوي. ځکه خو وروسته پښیماني ښیو. په ملګرتیا کې هم همداسې وي. ملګرتیا چې څومره ژر ایجادیږي هغومره یې د ماتېدو امکان زیات وي. که ځیر شو په خپل شاوخوا کې هر ډول خلک لیدلی شو. د ځینو ملګري فقط څو تنه وي. د ملګرتیا کیفیت یې ښه وي او تر ډیره یو بل پالي. مګر ځینې بیا هر کال له لسګونو نوو خلکو سره د ملګرتیا پړی اوږدي، خو د هر کال ملګري یې بیل وي. د ملګرتیا کیفیت یې ټیټ وي. دوی له یو بل پیژندلو پرته ملګرتیا ایجاد کړې وي ځکه یې عمر لنډ وي. عموما هغه خلک چې ژر ملګرتیا ایجادوي بریالي نه وي. دوی په ژوند کې هدف ټاکلی نه وي یا دا چې کوم لوری به تعقیبوي. د ملګري ګټورتوب ورته مهم نه وي. د خپلې لویې شتمنۍ وخت له ارزښت خبر نه وي.
له هر چا سره یې تیروي، دوی د هغه اغیز پروا نه ساتي چې ملګري یې پر دوی لري. بریالیتوب خلکو ته د دوی خلاف تر هر څه وخت او هغه هدف ته رسیدل مهم وي چې ځان ته یې ټاکلي وي. دوی د ملګري له اغیز خبر وي او له منفي خلکو ګوښه ګرځي چې تر څو یې ارزښتونو سره خوړلی نه وي. له چا سره ملګرتیا نه ایجادوي. دوی په ټولنه کې باوقاره، اعتباري او اغیزناک وي. په ملګري انتخابولو کې غور کوئ. که د خپل شهرت خیال ساتئ نو له ښه خلکو سره یو ځای شئ. د بدو خلکو تر ملګرتیا یوازې اوسېدل غوره وي. 2 شیان مو هوښیار ګرځوي: هغه کتابونه چې تاسو یې لولئ او هغه خلک چې ورسره وینئ. که غواړئ د باز په څیر والوځئ، له فیل مرغ سره وخت مه تیروئ. د جیف اولسن په وینا ستاسو عاید به ستاسو د 5 نږدو ملګرو د عوایدو منځنی حد وي. او زه ور اضافه کوم چې ستاسو سلوک، فکر او شهرت هم په هره لویه لاسته راوړنه کې ملګرو رغنده رول لوبولی وي. اډیسن په اختراګانو کې تر ټولو لویه لاس د ده د میرمنې وو. هنري فورډ د ملګرو په ملتیا ځان ډیر لوړ مقام ته ورساوه. ناپلیون هیل د بریا په فلسفه کې زیات رول ملګرو ته ورکړی دی. مارک زکربرګ د ملګرو په مرسته فیسبوک ایجاد کړ. ټرمپ د ملګرو په همکارۍ د امریکا متحده ایالاتو 45م ولسمشر وټاکل شو. په لنډو کې په هره بریا کې د ملګرو رول ښکاروي. دلته پر یوه خبره باید ټینګار وشي، هغه دا چې په ملګري انتخابولو کې غور کوئ. ملګری ښه وي که بد، پر چا تر هغه ډیر اغیز کوي چې تاسو یې فکر کوئ. که ځیر شو، موږ ډیر کله څوک د هغه ملګرو ته په کتو معلوموو چې رښتیا شي. هر څوک د دې وړ نه وي چې ملګرتیا یې وشي. خپل وخت دومره هم بې ارزښته مه ګڼئ چې له هر چا سره یې تیر کړئ. د چا اصلیت په ځنډ معلومیږي چې تر څو مو پیژندلی نه وي په ملګرتیا یې مه نیسئ. څه ناڅه وخت ورسره تیرول بیله خبره ده. په ملګري انتخابولو کې لاندې 2 خبرې یاد لرئ. لومړی، وګورئ آیا ستاسو او مقابل طرف ارزښتونه سره خوري او کنه. زموږ زیاتره ملګرو اړیکې بې کیفیته ځکه وي چې د جانبینو ارزښتونه توپیر کوي. پایله خوښونکي د هغه چا ملګرتیا نشي کولای چې له ملګرو سره وخت تیرولو ته ترجیح ورکوي. ځینې خلک تل حضور لري، له ځینو سره باید اړتیا پر مهال اړیکه ونیولی شي. دوهمه، له هغه چا سره ملګرتیا ایجاد کړئ چې د مثبت فکر څښتن وي. فکر برخلیک ټاکي. د ملګرو برخلیک عموما ګډ وي. منفي ملګري به مو راتلونکی درته تاریکه انځور کړي. پر ځان او وړتیاو به مو باور له منځه یوسي. هیلو او خوبونو ته رسیدل به درته ناشونې وګرځوي. د هر څه د کمښت احساس به درکړي. له بریا سره به مو واټن زیات کړي. دوی به تاسو هم د ځان په څیر منفي وګرځوي. مګر منفي فکر لرونکي کله مثبتو پایلو ته رسیږي. د دې برعکس مثبت فکر لرونکي ملګري به مو راتلونکي ته خوشبینه وګرځوي. باور به در وبخي. د خوبونو په حقیقت بدلیدل به درته شونې وګرځوي. دا احساس به درکړي چې گویا هر څه ته رسیدای شئ. دوی به تاسو هم مثبت وګرځوي. له دوی سره په اوسېدو به په ځان کې د ځواک جریان احساسوئ او یوازې مثبت فکر لرونکي مثبتو پایلو ته رسیږي. د سترو خلکو ژوند لیکونه لولئ. ستر شخصیت څوک دی؟ هغه څه وکړئ چې د سر ته رسولی وي. طبیعت بې پرې وي. تاسو به هم ستر شخصیت جوړ شئ. د ګاندي هدف، د منډیلا استقامت، د لنکلن زړورتوب هر څوک ستر شخصیت ګرځوي. ستر خلک بشریت ته الهي ډالۍ وي ترڅو نور یې په لاره تعقیبولو غوروالي ته ورسیږي. میلیونونه خلک ځکه نیکمرغه ګرځېدلي دي چې د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت یې مطالعه کړی یا یې اورېدلی دی او پر پلونو یې قدمونه ږدي. که غواړئ بریا ته ورسیږئ
ځان وهڅوئ، بریالیتوب ته بهانې ولټوئ، ناکامي ځان ته ناشونې وګرځوئ. نو د سترو خلکو ژوند لیکونه ولولئ. د غوره ژوند تیرولو او ځان ته ډاډ ورکولو غوره لاره همدا وي. د سترو خلکو ژوند لیکونه مطالعه کول مو د ژوندانه له لوړو او ژورو سره آشنا کوي. له دې مو خبروي چې انسان تر هر څه ځواکمن وي. په باطن کې د هغه شته ستر ځواک احساس راکوي چې په وړاندې غرونه هم ټینګېدلی نشي. دا چې په هر حالت کې بریالیتوب شونی وي، خپلو هیلو او خوبونو ته رسېدلی شو. د سترو خلکو په ژوند لیکونو لوستلو له دوی سره اړیکه جوړوو، ملګرتیا ورسره ایجادوو، له تجربو یې ګټه اخلو او د ملګرو له اغېزه خو تاسو خبر یاست. دوی به موږ هم خپل په څیر ستر اشخاص وګرځوي. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما پیریان او انسانان یوازې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. عبادت مو په ژوند کې له سختو حالاتو وباسي، ځکه په دې سره توجه له ستونزې هغه چاته اوړي چې حل یې ورسره وي. هر څه په ځواک سره کیږي. خوښ اوسېدل، هدف ته رسېدل، زده کړه کول، ویدېدل، روغتیا، خوراک، کار او داسې نور ټول په ځواک سره وي. د ځواک سرچینه یوه وي. الله تعالی د لمر ځلېدو، نبات لویېدو، نظام چلېدو، اسمان غړمبېدو ټول ځواک د الله تعالی وي. منشور نور پر 7 رنګونو ویشي. همداسې الله تعالی خپل ځواک له مختلفو لارو څرګندوي. یوه وسیله یې انسان دی. دا چې تاسو اوس کتاب لولئ دا هم د الله تعالی ځواک دی. ستاسو ټوله وړتیا او قدرت د ده وي. تر څو په ژوند کې هڅاند، متحرک او ځواکمن پاتې شو، باید د ځواک له دغه سرچینې سره په اړیکه کې واوسو. له برېښنایي جریان سره د پکې اړیکې ته توجه وکړئ. پکه څرخي، مګر که یې اړیکه پرې شي فوراً ودرېږي. انسان هم همداسې وي. که یې له دغه ستر ځواک سره اړیکه پرې شي ودرېږي. له دغه ستر ځواک سره په اړیکه کې اوسېدل له یوې لارې شونې وي، د عبادت له لارې. عبادت موږ له خپل خالق او د ځواک له سترې سرچینې سره په اړیکه کې ساتي. دغه اړیکه موږ ته د ځواک راتلو وسیله وي، نه مو پرېږدي مړ ژوندي وګرځو. تر وروستیو مو تر او تازه ساتي، ډاډ رابخي، سکون راکوي، هیلهمن مو ګرځوي، شفا راکوي. د څېړنو له مخې عبادت کوونکي تر هغه چا اوږد، خوښ او آرامه ژوند لري چې عبادت نه کوي. په عبادت کولو په ځان کې د ځواک جریان احساسو. په دې سره هغه څه ته ځان رسولی شو چې غوښتنه یې لرو. ژوند هغه ډول جوړولی شو چې خوب یې وینو. نو تر وسه عبادت وکړئ او دغه ستر ځواک سره زیات په اړیکه کې پاتې شئ. خدای جل جلاله وپېژنئ. له خدای جل جلاله پرته ژوند هیڅ هدف نه لري او له هدف پرته ژوند هیڅ معنا نه لري. له معنا پرته ژوند هیڅ مهم نه وي. انسان پر ځواک، کمال، جمال مینېږي. د دې ټولو سرچینه الله تعالی وي. ځواک ټول د الله تعالی وي. د لوی چاودنې ځواک د ده و. سلګونه بیلیونه کهکشانونه د ده په ځواک چلیږي. زړی د ده په قدرت په ونه بدلیږي. انسان د ده په ځواک ډیر لوی څه کوي. ماده او انرژي ده پیدا کړي دي. له هیڅ څخه هر څه د ده په قدرت پیدا شوي دي. انساني ټول ذهني او فزیکي ځواک د ده وي. دا جهان چې پراخوالی 1 بیلیون نوري کاله اټکل شوی دی د ده په قدرت پیدا شوی دی. تر ټولو لوی هنرمند هم دا الله تعالی دی. د انسان په دماغ کې چې وزن یوازې 3 پاونډه کیږي 100 بیلیونه حجرې ځای پر ځای کړي دي. هر څه یوه یې له لسګونو زره نورو سره اړیکه لري. د یوه روسي ډاکټر د اټکل له مخې که هره ثانیه یوه اړیکه وشمېرلی شي نو شمېرنه به یې 32 میلیونه کاله وروسته پای ته ورسیږي. میلیونونه کاله کیږي چې مځکه په یوه سرعت کې څرخي. هر دوران یې د 8,40,000 ثانیې وخت نیسي.
آیا دا هنر نه دی؟ تر ټولو لوی هنرمن همدا الله تعالی دی. د انسان په دماغ کې چې وزن یې یوازې 3 پاونډه کیږي 100 بلیونه حجرې ځای پر ځای کړي دي. هره یوه یې له لسګونه زره نورو سره اړیکه لري. د یو روسي ډاکټر د اټکل له مخې که هره ثانیه یوه اړیکه وشمېرلی شي نو شمېرنه به یې 32 میلیونه کاله وروسته پای ته ورسیږي. میلیونونه کاله کېږي مځکه په یوه سرعت کې څرخي. هر دوران یې 84,400 ثانیې وخت نیسي. آیا دا هنر نه دی؟ د لیکوال، لوبغاړي، انځورګر، ساینسپوه هنر ټول د ده وي. همدا دی تر ټولو لوی هنرمند. ښکلا ته ځیر شئ. د ورځې لخوا د اسمان ښکلا، د شپې لخوا د ستورو ښکلا، طبیعي ښکلا، د نباتاتو ښکلا، د حیواناتو ښکلا، د ماشومانو ښکلا، مادي ښکلا، انساني ښکلا چې رښتیا شي موږ له هرې خوا په ښکلا کې چاپېره یو. هر څه په داسې رنګونو وي چې روح تازه کوي. دا ټوله ښکلا د الله تعالی وي. د ده د ښکلا ډیره کمه برخه وي پاته یې خپلو سترو بندګانو ته ساتلي وي. خدای جل جلاله څوک دی؟ توپیرونو ته احترام ولرئ. موږ توپیرونه نه بلکې خپلې بې کفایته یې بیل کړي یو تر څو همدغه توپیرونه وپېژنو، ویې منو او ستاینه یې وکړو. انسانان مختلف وي، دا حقیقت دی. هغه څوک چې دا حقیقت مني ډیر آرام ژوند لري. موږ په ډیرو اړخونو کې له یو بل سره توپیر لرو. د رنګه ګلانو دسته ښکلې ښکاري تر دې چې ټول ګلان یې یو رنګ وي. چې رښتیا شي همدا توپیرونه دي چې موږ هر یو یې ځانګړی ګرځولی یو. فرض